السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. دی بټونه ګوتی مو لکه کینه. د ابو امامه رضی الله عنه روایت ده. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورید فرمایلی: اقرأ القرآن، قرآن لولئ، د الله د کتاب تلاوت کوئ. فائدې دا ده فإنه يأتي يوم القيامة، یقینا راضی با دا قرآن د قیامت په ورځ باندې شفیعا لاصحابه، سفارشی لپاره د خپل ملګرو. چا چې په دنیا کې د قرآن سره څومره تعلق ډیر دی، د دې تلاوت کوي، د دې په مجلس کې کینی، درس کېږي د قرآن، دې سره شوق دی، به دا قرآن والا شو، د قرآن ملګری دی، دا قرآن سره مینه ده. دنیا کې چې چا سره ملګرتیا بس هغه سره ناسته ولاړه کوي، د هغه خبرې خوښي. کتوی او زه دا وایم چې موږ قرآن ملګری شو، نو ملګرتیا دا ده چې قرآن خبرې په تا خوږې لګېږي، قرآن درس کېږي، زړه درپسې کړېږي چې کله به د قرآن درس یې زه به کښېنم. او دغه رنګه تلاوت یې هم کې ډېر په شوق باندې سوچ فکر پکې کې د الله کتاب در باندې ښه لګېږي، نو ته د قرآن ملګری. نو دا قرآن داسې وفادار ملګری دی چې د قیامت په میدان کې به ټول خلک تا نه منډې وي او قرآن به له سره ولاړي، دا بستا سفارش کوي د الله په دربار کې. الله دې زموږ نصیب کړي. رواه مسلم، دا حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. یو بل صحابي دی نواس بن سمعان رضي الله عنه، هغه ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه اوریدلی، فرمایلی: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. ويراغب واستيشي د قیامت پر ورځ باندې قرآن او د قرآن والا، قرآن او د قرآن ملګری برش. دا سوق دی الذين دا هغه کسان دي كانوا يعملون به چې دی به عمل کول به د قرآن باندې په دنیا په دنیا کې. نو قرآن والا امراغ او قرآن الله رب العالمین راوست. خدا دو سورته چې کوم دي دا غټ په قرآن کې اولنی سوره بقره او سوره ال عمران، دا به مخ کې ور رواني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: تقدمه سوره البقره وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. د دې قرآن کریم نو مخ کې دا دو سورته را رواني، سوره بقره او سوره ال عمران. او دا دوه سورتونه به جګړه وکي، بحث وکي د خپلو صاحبانو په باره کې، د خپل صاحب په باره کې نه چا چې د قرآن سره ډېره مینه وه. او دا قانون دی چې قرآن ته وې نو دا دوه سورته به خامخا وې، او موږ یې صرف تلاوت کوو. په کار دا چې دی په معنا سړی ځان پوهېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به وایي دا وه چې چاته به سورة بقره کې علم و علم، یعنې په ترجمه به پوهېده، په مقصد دی کې احکام دی ډېر، دا به ورته یادو. هغه به امیر مقررولو د ملګرو، چې ملګري به کله یو ځای ته لیږل نو دغه کس به له امیر کړلو، ځکه چې د سره علم دی، د الله په کتاب باندې پوهېږي. نو دا قرآن کریم کې سوره بقره د علمونو یو خزانه ده، ډېر ناشنا صورت دی، ځکه دې ته فسطاط القرآن هم وایي، د قرآن کریم خیمه، لکه خیمه کې دننه قیمتي څیزونه پراته مختلف، نو دې کې مختلف علوم دي په دې سوره بقره کې. او دغه رنګه سوره ال عمران چې د توحید مسله ده پکې، او دغه رنګه
د عمران صاحب د کورنۍ تذکره ده بکې د مریم علیه السلام تذکره ده او د عیسی علیه السلام پیدایش او دغه د الله غ بندگی او د توحید دعوت پکې ده او بل پکې د احد غزوه ده د دوه سورتونو مخکې را رواني د قران او بلغه مشهور حدیث دا یو بل وایو وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه دا مشهور حدیث دی تقریبا چې د قرآن کریم په مناسبت سره ارزه کې جلسه او تقریری بیانی نو هر یو عالم دا حدیث وایي خو دا حرص پکار دی چې په دې حدیث کې موږ ځان داخل کو خبره دا د اصل کې صرف ویل نه دی په دې ویلو کار نه کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خیرکم ای زما امت واوره پتا سو ټولو کې غوړه سره خیرکم په دې امت کې ډېر قسمه خلک دي کنه ټولو نه غوړه دی کسته ویلې دي پتا سو کې غوړه تاسو کې ډېر خیر والا انسان من هغه څوک دی تعلم القرآن چې قرآن زده کی اول به د قرآن طالب علم ځان نه جوړ کی کله د قرآن کریم طالب علم شو د زده کو نو علمه به بل تخی بس دا دوه کسان یاد کړی دي چې دا په دې امت کې غوړه خلک دي بهترین خلک دي چې قرآن په خپل زده کوي او چې کله په خپل زده کوي به بل تخی نو یا د قرآن کریم طالب العلم شه او چې کله د دې طالب العلم شو زده کوي به د دې عالم شي استاد بشي بل ته بیا اخی نو دا په دې امت کې غوړه خلک دي رواه البخاري او دا حدیثو چې زموږ د امت ډیر سلف هغوی به د قرآن کریم د درس نه علاوه بل کار نه کولو وی منګه وی دی حدیث دی سیټ باندې کېنولی د قرآن کریم د درس نه اوچته مرتبه نشته ده د قرآن کریم د علم نه اوچت علم نشته په جهان کې او د دې کتاب نه اوچت کتاب نشته دی نو دا د الله کلام دی الله د کلام نه اوچت د چا کلام شته بلکې کتاب شته قرآن د پاسه نو کوم انسان چې د دې سره تعلق دی دا وی لولي بلته خي مزه ټول نه اوچت انسان دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپل امت کې دا ډیګری جاری کړی دا الله رب العالمین دی بده کې موږ تاسو داخل کی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين